دې زړه غواړي هغه کوه، کومه ګناه دې زړه غواړي هغه کوه. او دینداري دغه کې موږ راټینګه کړې 5 وخته لمونځ کوه، بس قصه ختمه شوه. ښه خو یم که نه پلاني نه، هغه بلکل لمونځ نه کوي. په دې کې یو واقعه به ته بیان کړم د ثابت بن قیس الخزرجي الانصاري رضی الله عنه. ثابت بن قیس رضی الله عنه دا د مدینې اوسیدونکی صحابي دی او خزرج د قبیلې سره تعلق ساتو، د هغوی په مشرانو کې و او څه هوښیار انسان او ډېره پوهه ول الله سبحانه وتعالی ورکړې و. جاهلیت په زمانه کې هم دا ډېر پوه سړی و او غټ صفت پکې دا و چې بیان به ډېر مزدار کو، تقریر به یې کو، مشر د قوم نو خبره چې به یې کوله ډېره واضحه، ډېر په ښه انداز به یې خبره کوله، آواز یې هم ډېر تیز و نو اورېدونکي به خبره اورېده. او کله چې د مکې نه مصعب بن عمیر رضی الله عنه لاړ مدینې ته او هلته دعوت شروع کو او ده د هغه دعوت واورېدو او په خوږ اواز هغه تلاوت یې د قرآن واورېدو نو بس د اسلام راوړو. بیا ته ثابت بن قیس په دې انتظار به و چې رسول صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم تفصیلي سیرت یې نه بیانوي که تفصیل له ورشو بیا خو د سیرت اوږد سیرت دی. خو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی او ورسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو کوم کسان چې د هغه مخې ته راوتي ولاړ وته نو یو پکې څوک و؟ ثابت بن قیس رضی الله عنه. ثابت بن قیس چې راغی او رسول صلی الله علیه وسلم ولید او د دوی هغه خوشحالي د انصارو قبیلې ځکه انس بن مالک راوایي چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راننوتو نو رڼا راغله او بیا چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو نو په مدینه کې توره تیاره شو. رڼا نه د هغوی مراد دا نه و چې بجلي ده، رڼا نه مراد رڼا د ایمان، رڼا د اسلام. او رسول صلی الله علیه وسلم چې وفات شو هغه خون وی بیا د مدینې نه و. لازم خبره یو عالمي ته دغه نه دین زده کوي ستا په علاقه کې تا سره میلاویږي را میلاویږي یې نه راینې سواله غږ وشو چې نشتې مړ شوی د علاقې د ځي د هر څه خون ختم شي. نو چې بیا رسول صلی الله علیه وسلم نو رسول صلی الله علیه وسلم په چې کله مدینې ته راغی د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې خطبه وکړه د انصارو طرف ناشنا خطبه وکړه او په هغه خطبه کې د الله حمدونه ووایي، ثناګانې ووایي، په رسول صلی الله علیه وسلم درود ووایي. بیا ورته یا رسول الله موږ تا سره لوظ کوو چې موږ د سنه د خپلو بچو حفاظت کوو، د ښځو کوو، د بیبیانو د مالونو کوو، د هغې نه به ستا حفاظت کوو او دشمن د هغه وخته پورې تا ته نږدې نشي راتلی چې څو پورې به موږ کې یو کس کې معمولي سهامي او زمونږ مالونه، زمونږ کورونه، زمونږ ښځې او بچي، زمونږ مور پلار، زمونږ علاقه، زمونږ قبیلې ټولې به تا باندې قربان دي. خو موږ ته به څه میلاویږي یا رسول الله؟ دا د خطبې په آخره کې تپوس وکړو فما لنا لقاء ذلك، موږ ته به څه میلاویږي که نه یا رسول الله؟ رسول صلی الله علیه وسلم میلاویږي وایي څه وایي؟ الجنه، جنت به الله درکوي. او چې رسول صلی الله علیه وسلم د جنت ته ټکه ووایي د دغه مدینې والا صحابه کرامو نه مخونه یې چې وپړقېدو، خوشحاله شو، د خوشحالۍ نه په ژړا شو، د سترګو نه اوښکې روانې شو. یا رسول الله جنت به راکوي؟ وایي رضینا یا رسول الله، رضینا وایي موږ راضي یو. خدای ونه وي چې دا کورونه به تباه کېږي ځکه چې تا سره خلک دښمني کوي او دې جنګونو کې خو موږ هم مړه کېدی شو نو دا ښځې به څه کوي چې پاتې شي.
او دا ماشومانان به څه کوي چې پاتې شي او دا کورونه او دا جایدادونه او دا ځمکې او دا بوډاګان نه نو یا رسول الله به څه راکوي دا تپوس یې مونه کوي چې ته خو دلته راغلې او دا جنګونه او دا غټې قصې دي دنیاوي به موږ له څه راکوي او که نه به راکوي دا تپوس یې مونه کوي یا رسول الله الله به څه راکوي وي جنت به درکوي بس موږ راځي نو د هغه ورځې نه رسول سلم د خپل خطیب وګرځو یو څو صحابه کرامو چې دا د رسول سلم خطبه و خطبې به یې کولې لکه څنګه چې به د شاعرانو د رسول سلم دفاع کوله په شاعرۍ کې نو د خطباو به دفاع کوله د رسول سلم په څه کې په خطبو کې او یو ورځ راغی رسول الله سلم پسې او سخت په یره کې نو رسول سلم دې تپوس وکړو ابو محمد ویسی چلے تعالی ما بک یا ابا محمد یا رسول الله زب ما تخکاری چې زه تباه یم رسول صلی الله علیه وسلم وی ګناونه رانه کیږي او بیا موږ ښه په ارام ویده شو او سهار له چې راپاسو بیا داسې ووایو چې موږ ښه په ارام خوب وکړو نو زه څه ووایم چې مسلمان ګناه وکړي او هغه له بیا خوب ورشي خو ښکاري به داسې چې تباهي طرف ته به زه روان یم ما ته داسې ښکاري رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویې یا ثابت ای ثابته الا ترضى ان تعيش حمیدا ستا دا نه خوښه چې ته د خوشحالۍ ژوند تېر کړې او بیا شهید مړ شي او بیا جنت ته لاړ شي دغه خبره ورته رسول صلی الله علیه وسلم کوله او دی مطمئن کو رسول صلی الله علیه وسلم ان لك ذلك دا ته څه خبرې کوې الله به تعالی شهادت هم درکوي او تعالی به څه درکوي جنت به هم درکوي دا زیری د رسول صلی الله علیه وسلم دغه انسان دا خبره مې دې پوره کړه دغه انسان چې الله وله دا زیری ورکړو رسول صلی الله علیه وسلم په جواب دې سوال د رسول مجلس ته رانغی او رسول صلی الله علیه وسلم هغه انسانو چې به خپلو صحابه کرامو په دې مسلمانانو ډېر زیات مینو نو تپوس یې وکړو نه راځي دغه د ثابت ابن قیس نه راځي من یأتیني بخبره څوک به د هغه خبر راوړي موږ یو پاسې وی رسول الله زه پسې ورځم چې پسې ورغی هغه کور کې و ورته وی محمد نه راځي رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو نو هغه ورته خبره داسې ده چې تا ته پته ده زما اواز ډېر تیز دی او زه چې خبرې کوم نو زما د اواز اوچتېږي د رسول صلی په خبرو باندې او الله په قرآن کې دا خبره کړې چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي اواز به نه اوچتوئ د پیغمبر په اواز باندې ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اعمال به برباد شي بس زه برباد شوی یم ځکه د خلکو کې خو زه یم اواز خو زما اوچت کسر رسول صلی الله یا رسول الله اخو دا خبره کې رسول صلی الله ورته ووایه چې ته به جهنمیانو کې نه بل انت من اهل الجنه ته به جنتیانو کې راځه داسې مؤمنان چې دا کار هغه ته د تباهي سبب ښکاري او موږ ښه منو چې دا کار ګناه ده والله ویلې مې کوئ پیغمبر ویلې مې کوئ خو بیا هم ښه مطمئن ژوند دی زموږ کې ښه په ارام دې سره غم دی کلي ته به کله ځو کلي نه به کله راځو کور به څنګه جوړو 2 کمرې به یې 3 به یې ښځه او بچي او ښځه او بچي ټول عمر دا خبرې دا سوچ یې نشي چې دا کومه ګناه چې ما وکړه د دې د لاسه به الله ناراضه شوي نو الله به څنګه راضي کو دا اوچت انسان ثابت بن قیس رضی الله عنه فایدې دپاره ته به دا خبره پوره کوم دی د رسول صلی الله سره په ټولو جنګونو کې شریک شوی په ټولو جنګونو کې سوای د بدر نه دی کې نه دی شریک شوی او د جنګونو جهادونو کې به ښه منځ ته کوزېدو ښه کوشش او محنت به کوي خو په دغه وخت کې الله د شهادت د ده په نصیب نه و لیکلی او کله چې جنګ یمامه
راپیښ شو هغه جنگ کوم چې د مرتدینو سره و نو د انصارو د طرف نه مشر چې دی هغه ثابت بن قیس رضی الله عنه او مولا ابي حذيفه رضی الله عنه هغه د مهاجرینو طرف نه مشر او بیا په دوی باندې مشر چې دی خالد بن الولید رضی الله عنه ټولو باندې او باغ دي په ول کې مسلمانانو نقصان له شی او وی مرتدینو د مسلمانانو په خیمو باندې حمله کړې هر څه وران کړ ثابت بن قیس رضی چې دا هر څه ولیدو دا زړه راډک شو او خپه شو د خپل ملګرو نه نو باغ وخت کې چې دی خوشبو ولګوله په ځان باندې او ځان یې تیار کړو د شهادت لپاره انس بن مالک رضی الله عنه ما ته چې تر ته سکه او په وخت د عمر هم زیات شو وی راوته په زور وی چې اے مسلمانانو ما هكذا كنا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم موږ به رسول الله مرته جنگونه کوو دا جنگونه موږ نه کړی کوم چې تاسو کوئ تاسو کوزوري موږ نه لګان تاسو او نومګه کافرانو او دشمنان په دې د کړیو لکه چې تاسو ودت کړی په تاسو زور ور دي ودت کړی منګه دي سينو